داسې کاري چې په یو کلي کې رئیس نومې هلک اوسېږي. رئیس یو مکینیک وي او دی د چا په مصریخانه کې کارګر وي او په هغې کې کار کوي. دی ډېر زیات غریب وي او د کرایې په کور کې اوسېږي. رئیس چې د کم کس په مصریخانه کې کار کوي د هغه نوم شاذیب وي. رئیسه څومره کار درته پاتې دی؟ دې ګاډي پسې هغه کس راځي، څه ووایم ورته؟ بس نیکه کار ختمېدو واله دی، هغه ته ووایه داسې ګینټه پس ورپسې راشه. ټیک ده، زه هغه ته رینګ کوم، ګاډی ورته حواله که او بیا هر څه بند که او کور ته ځه. زم لاړم بس. په دغه کلي کې اکبر نومې سړی هم اوسېږي، کم چې په خپله تشپاڼې وي خو د ده ښځه مالداره وي او دی د ښځې په مال مزې کوي. د رئیس مور د اکبر په کور کې کار کوي، هغه دی له پخلي او صفایانې کوي او دی ورله د کار تنخواه ورکوي. د اکبر یو لور هم وي کومه چې ډیره مغروره وي او ډیره زیاته بدتمیزه هم وي. دا ټوله ورځ چکرې وښي او پاټیانې کوي. مانور چرته روانئ؟ تا ته ما نه ویلې چې مېلمانه را روان دي؟ نو مورې مېلمنو سره زما څه کار دی؟ راضي دی که نه؟ ما ته مېلمانه څه وایي؟ لورې مېلمانه ستا رشتې له را روان دي، ستا د پلار ملګری دی، خپل زوی له دې غواړي. هیڅ حاجت نشته مورې، ما تا ته ویلي دي چې زه لا رشتې نه کوم، زه به خپل سبق پوره کوم بیا به پې سوچ کوم. ښه نو اوس کور کې خو کښېنه که نه چې هغې دې یو نظر وویني، موږ به ورته څه وایو؟ مورې زما د ملګرې سالګیره ده او زه هغې لزم، ما سره دې په زول خبرو دپاره ټیم نشته. دا جینۍ ډیره زیاته مشروطه وي او ډیره زیاته مغروره هم وي. یه سړیه ته دې لور ته غږ نه کې، دا څومره دې په سر خېجولې ده، دا کنټرول کا. ما کله په سر خېجولې ده، پرېږده چې خپله مرضي کوي، زور زبردستي ورسره مه کوه او دې ښځې ته ووایه چې روټۍ تیاره کړي، هغې را روان دي بس. ویلې مې دي ورته کور ته به هله ځي چې روټۍ هر څه تیار کړي. بیا چې مازدیګر شي نو رئیس د کار نه چوټي وکړي او دی راشي کور ته. د ده په کور کې د ده خور هم وي کومه چې کویدن شوي. زینب مور څه شوه؟ ولې هغه نه ده راغلی څه؟ نه بی جانه مور لا نه ده راغلی. دا ولې دی خو چرته داسې نه دي کړی او نه یې څه غږ کړی دی چې زه به لیټ راځم؟ پته نشته ما ته هم څه نه دي ویلي، زه یم اوسه پورې په انتظار وم. زه ټیک ده ته ماله روټۍ راکړه چې وخورم، بیا ورپسې زه ورځم. دی خو اکبر دی که راغه مېلمانه راغلی وي کم چې د ده د لور رشته غواړي. ښه نوابلي وایه که نه، نن سبا څه کې؟ تا خو بیا په نیمه کې کالج پرېښودو او وتښتېدې، بیا دې څه کار شروع کړو؟ اکبر زما خو د امپورټ ایکسپورټ کار دی، دلته نه مال لیږم بار یورپ ته او خلیج ملکونو ته. ته وایه که نه ته څه کې نن سبا؟ تا ته خو پته ده زه زمیندار سړی یم، بس د ځمکو فصل خورم او د هغې منډې ترړې وهم. ورشه زوی دې را نه وستو، هغه څه کار کوي؟ زوی مې سیاسس کوي او د خیره ډېر ضر به په غټه غدو لګي. زما زوی ډېر نیکعمل او قابل دی. ستاسو لور څه شوه؟ هغه روغ غواړه چې لږ یې ووینو که نه؟ د هغې د ملګرې سالګیره وه هغې له تلې ده، اوس به دا دې راشي، کیدی شي را روانئ. دی دا خبرې کوي چې دی کې هغه جینۍ کور ته رورسي خو دې ته پته نه وي چې ما پسې رشته راغلې ده. لورې دې خوا راشه، وګوره مېلمانه راغلي دي ستا لیدوله. مورې تا ته ما ووایي چې ما پسې خلک مه راوله، زه لا رشتو کې نه یم، زما پړایي ده. ته را خوشه که نه، دې سره کښېنه چې یو نظر دې وویني، څه خوري خو دې نه. مورې بس دا دې ویلي دم که نه، لیدل نور څنګه یي او دې کور ته خو راتلله سې عذاب دی. زه واپس ځم ملګرې کره، وروسته به راځم. دا جینۍ ولګي او د کوره بیا لاړه شي ملګرې کره او هغه مېلمنو له ښه بېعزتي وکړي.
جینۍ چې د هلته نه ځي نو دغه ټایم رئیس مور پسې هلته راشي. رئیس او دا جینۍ په یو بل تیر شي خو دی یو بل ته هم نه ګوري او نه یو بل ته خیال شي. بیا چې سحر شي نو رئیس خپلې مور سره ناستي او ورته وایي مورې تا هلته دومره ناوخته پورې څه کول چې ساروې تا ته خو پته ده چې زینب هم کور کې یوازې وي. زویه زه هغې ایساره کړم لور پسې رشته راغلې وه وی مېلمنو له روټۍ تیاره کا. ما ورته انکار نشو کولی ځکه چې ډېره په ګرانه راته نوکري ملو شوه. مورې هغې ته وایه زه ناوخته پورې نشم ایسارېدی وی زما مجبوري ده بیا ورته انکار کوه. زویه دې وخت کې ورته زه انکار نشم کولی سبا بله ورځ به دې قرض غواړم ځکه چې د خور دې واده رانږدې دی هغې له به تیاري کولی. تا ته ما ویلي وو هغه نیک نه دې پیسې قرض راواخله بیا به یې درله تنخوا نه کټ کوي که نه. مورې هغه ځان له خیر ته ناست دی کار یې نه چلیږي. ما ورته وویې خو هغه زما نه سیوا پر یادونه وکړل بس ته سهار له د دې خان نه قرض وغواړه هسې هم در باندې ناوخته پورې کارونه کوي. زه ځم کار له ناوخته دی او بس ته لاړه شه. دی چې څه خبرې وکړي هغه ټولې دا جینۍ هم واوري او دا هم ډېره زیاته خفه وي. بیا د رئیس مور کارله د اکبر خان کور ته را روانه وي او نن په دې ناوخته شي. دا ولې دا ښځه خو نن ناوخته راغله. پته نشته صبر وکړه تپوس دې کوم. راورسېدي دا ولې تاسو نن لیټ شوې ولې کار ته دې ډډې نه لګي څه؟ جی کور کې راته کار و هغه مې کو نو په دې وجه ناوخته شو بیا به خیال کوم جی. ټیک ته زه ورشه بېګاني لوښي ټول څښا پراته دي هغه زر ووینځه او بیا ځای هم پاک کا. ټیک د جی ورځم خو تاسو ته مې یو خبره کوله زما د لور واده را روان دی هغې دپاره لږې پیسې پکار وې ما وی چې تاسو قرض راکې نو تنخوا کې برانه بیا کټ کوي. زه د خیره لا د 2 میاشتې پوره شوي نه دي او قرض راکا. ستاسو د غریبانانو دا مسلې ډېرې وي نشته قرضونه زموږ ځان له حالات خراب دي. ورشه شابه کار وکړه موږ له ټیم مه ضایع کوه. دا ښځه ولګي او د رئیس مور بې عزته کړي او انکار ورته هم وکړي. ښځې د دې خو یو زوی هم دی که نه ولې هغه څه کار مار نه کوي څه؟ ولې نه هغه د ګاډو مستري دی ښه پیسې ګټي خو د دې عادت دی قرض غوښتل. بس ښځې بیا خو ورله قرض پیسې ورکړه ای به زما ګاډو کې کار مار راځي هغه به پې سمو پیسې به ورته حسابوو یا به زه داسې وکړم چې مصري خانې ته به ورله لاړ شم زه به پې ګاډ هم ټیک کړم او پیسې به م ورله قرض ورکړم. ټیک دی زه چې څنګه ستا خوښوي. دی خو هغه جینۍ کور کې یوازې نو یو حرامي هلک ورپسې کور ته راشي. دا جینۍ چې ورله ورشي نو دا آواز ورکي څوک یې؟ زه ستاسو ګاونډی یم ستاسو د بجلي کنکشن لږ ګورم زموږ بجلي خرابه شوې ده. زما رور نشته چې هغه راشي بیا ورته خبره وکړه اوس کور څوک نشته وروسته راشه. ته ورکو لوکه که نه تا سره مې لږ ضروري کار دی خبره مې درته کوله. تا ته ما ووې که نه چې رور مې کور کې نشته وروسته راشه بیا هغه ته خبره وکړه. ګوره زما ومنه ورکو لوکه بس 2 خبرې کوو بیا درنه زه ځم ایسارېږم نه. زه چاته ورونه نه کولاوم په حیا کې د دې ځای نه لاړ شه کنې رور پسې به لاړه شم. ته داسې نه پوهېږې صبر وکړه په دیوال در پسې دروړم. بیا دا هلک ولګي او د جینۍ پسې په دیوال واوړي. دا جینۍ ته دننه منډه کي نو دی هم ورپسې ورشي. پرېږدمه ما پرېږده درته ویم پرېږدمه.
تا ته پته نشته خو زه په تا ته بایم ستا حسن زه لیونی کړم او ته ما سره دوه خبرې هم نه کې. دا یو ډیر خراب لکی او دی جنکو پسې ګرځي. دغه ټیم رئیس کور ته رورسي او هغه د هلک ګیر کی. تخته بچې ودرېږه خنزیره. د هلک د رئیس نه وتښتي او دته مخکې نه ګاډې ولاړې. دې ګاډي نه معلومیږي چې دا د خان زوی وي. اوس دا څوکي دا به مخکې پته لګي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.